أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله درس بديكم شروج رسول الله فرمي د اسلام د دینه درس او شپته خوونه دي چې کله بده کې چې انسان ځان کې موجوده کې ریولې زمونږ الله به جنت ته د سړی بوجي ابوبکر ویل یا رسول الله چې ما کې بدغنه شي موجودي او کبني موجود ابوبکر سره دا غمو چې په کوم کیفیت من ورسره الله خوشاله وزګه جوړ انسانانو صفازلونه والا زمونږ الله نړۍ ریدونکي رسول الله جواب ورته ورکړي ویل چې ابوبکر دا درې سو شپته ټول خوینه الله بتا کې موجود کړی دي د دې وجنه خدای مسلمانانو دویم مشر دی اول محمد صلی الله علیه وسلم دین ورث ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله سیرت ورث به سیرت به ذکرږي چې کومه درجه سره دی دغه څومره خوینه و د اسمن الله به څنګه د شینو راجم کړی و د کوم استعداد علی شه فرمای سم د شو لګي او غره د استقامت یو بل حدیث کې نام راځي د جنت ډېرې دروازې دي انسان چې کوم عملو کې په مقه دروازه باندې باغل اواز کې دي چې په دې طرف باندې راځي باب الریان باب الجهاد کاظمین الغیظ چې غوسه شې عملي باب الصلاه چې روزن منځ کړي ابو بکر صاحب یا رسول الله د شي انسان په مسلمانانو د ملګرو کې چې د جنت د ټولې دروازې په هغه باندې आवाज کوي چې زما خو لاره شوی او امید دا ساتم چې هغه بتای دومره وشت لوی منقبت ولا انسان زمونږ رسول الله ولنه وزیر نبی بدی خو یې کې ډېر مونږ ته ویلی و او دا ارخو چې کله انسان وګوري دا یو مستقله کلونه غواړي چې انسان تشریح وکړي به باغی کې د قران د ایتونه موږ تاسو خبره نه کوو ځکه وخت کم دی موضوع به ډیره ودش د رسول الله د حدیثونو تشکیره نه کوو چې په دې موضوع کې او په دې خو کې زمونږ محمد رسول الله دومره حدیث دي او د سلف صالحین او صحابه کرامو د آثارونو بختنه مسله نه بیانو صرف د هغه خو پیدا ذکر کوو پیدا د پیدا کې وجه ده چې انسان کله دی شي پیدا ووري نو طبعا زده په طبيعت کې لالي چې اسه ميلان وکي غیله چې ميلان وکي نو په ایتونو باندې معامل راغی د رسول الله په حدیث باندې معامل راغی او دغه شان په د صحابه په خبرو معامل راغی وګور حدیث هم شروع کړو چې زموږ سره ډېر لوی خیرخوا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه رسول الله له پوښتنه وکړه چې یا رسول الله سعملون ما لا تشریکا دا مال بیان کا وصیت مال وکا قال د الله نبی ورته دا ویلو حدیث کې چې اوسې کزه تعالی وصیت کوم به تقوا الله الله په یره باندې یره بکید الله نه زکه دا ستاسو دین جرړه دا اصل له منات موقوف علیه د به ویل چې یا رسول الله زدنی مال دا خبره نورم زیاده کوي علیک بتلاوه القرآن د قرآن تلاوت کو د رب العالمین یاد د تقوا برکه ټوله مسله ذکر شو فیدیم دغه ذکر کړي اسباب ذکر کړي شو اقسام ذکر کړي شو او تعریف د قرآن هم سړي فیدی ذکر شو تلاوت ابن قیم رحمه الله کتاب لیکل تقریبا پای کې سل فیدی ذکر دي بهترین ذکر به ټول ذکرونه کې قرآن نو رسول الله ورته ویل کې چرته د قران تلاوت وکي او الله دې یاد کې فإن ذلک لک دا بصار فنور فی السماوات و نور فی الارض اسمانونو کې درنا سبب شي اولان د زمګه کې خو ځکه درې خبره ډېره ضروری دي یو دا چې په انسان کې عقیده توحیدی چې حقدار د بندګۍ یوازې رب العالمین دی هیڅ څوک د الله سره به هیڅ شي شریک نشته دا ډېره اساسي خبره ده دیو جن ابن کثیر دا خبره ذکر کوي چې کله د انسان په عقیده کې توحید نه لازم الله مانیم نه بوجه دی وګوره څومره کوشش کړو د دې ټول حجاج خدمتونه کول او د بیت الله دا غلاف بدلول ټول د خوراک او شاک تنظیم برابرول او د
څومره شنه چې الته لازم و لیکن د دې عملونو باوجود به د انسانان څنګه الله جهنم لبوشي دا وجه سره مرکزی مسله چې د زړه تعلق هغه رب العالمین سره د دې په هغه کیفیت باندې نه و چې کوم الله غواړي نور موږ شریکان کړي وو لکه سبا بل سبا اشتراط بدرس کې راځي د الله په فضل او کرم سره چې طيب څخه خلق رااله موږ په پتا باندې ایمان راوړو خو یا رسول الله زموږ د رب نو ماته لات رسول الله ویلي وی السلام والاسلام بوت الاسلام دانش کې دي عمرو بن العاص له کومندور کړه ګروپ ورکه ورشه جبرونو کولنګونو دا شینه بس ورولو دا سری تی ول لندې رو غرزو ختم کی ځکه دغه شرک او غشرک ورته لري کې دویم په ذکر کې د محمد رسول الله تابعداري زمونږ نبی چې کومه طریقه موږ له خودري د په مقه طریقه باندې موږ روانېږو وجه دا چې کومه طریقه رسول الله خودري نه او موږ د ځان په ذکر کې ور جوړ کړه عائشه به فرمایي دې شړین کې دا ګمان دې شړی نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله جفا او خیانت کړی دی سم خیال لې چې سړی په خپل نیک عمل باندې رسول الله د خائن نسبت کوي د انسان مچره کامیاب شي هیڅ کامیابیږي نه دریم مقصد به دې کې اخلاص لله دی د الله لپاره د امام نصیر رحمت الله علیه مشهور حدیث ذکر کړی شو پر روایت د ابي امامه الباهلي یو سړی راغی یا رسول الله چې سړی د الله لپاره جهاد هم کوي خلګنو می موش اجر وی ویلا بل مشهور حدیث پر روایت د ابو هريره صاحب باندې چې سړی په علم به کړي شهید به بل مالداري دا ټول انسانان بزمنګ الله راولي شهید د بوج تاسو چل کړي دی الله ستاسو د لار د لاره کې ما د خپل سر اخودلې دی مقصد د مړه غنیمت او قهرمانیت او د دنیا شهرت او راکاږي جهنم له عالم براوري چې تاسو چل کړي دی ما خو ارزه کې د قران او سنت درسونه کړي دي دې کې درس کوو ال تکوا مقصد د زوج دې علاقه داخله صبر کې دی او چې عالم عقیده ولري او د طلبل د دام بوزي هغه مالدار نو دیږي کې قلت یا رسول الله زدني ابو ذر سے فرمایي ما ورته ویل شي اې الله رسول الله مالک نورم دا خبره زیاته کا قال ما ته ویل شي عليك بالجهاد د الله بلاره کې جنگيګه پر خپل سر او مال باندې فانه رهبانيه امتي وجدا چې د ازما د امت ایواز پاتې کېدل دي رهبانيت د معنا د مخلوق نه جدا کېدل ایواز په وجه کې در کېدل پڅنګ باندې پاتې کېدل ودا زما د امت رهبانيت د پیرتوب دار معنا کونج کې بد دین د اسلام کې نه کېني د اسلام دین چرته موږ لا نه دی ویلي لا رهبانيت په اسلام چې سړی د بکونج کې کینو بس د دنیا د هیڅ غم نه خبرېږي لا د مسلمانانو د حال نه خبر نه چې په ما هغه تیریږي تیر دي چې اسما مسله برابرې زه تلاوتم کوم او منظم کوم او ذکرونم کوم او په دې کې ډېر پاتې کېږم او د الله سره مې تعلق هم دی او اخر مسلمانانو د حال نه خبرېږم نه اقبال سے بزګه ویلي یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خداگاه و خدا مس یا مسلک مولا و نباتات و جمادات و دش او ژوند اختیار کا چې د زمکه او اسمان په مابین کې دا ټول خلا او فضا د ګردون نډکش کته زه په کونج کې ناسم او سبحان الله والحمدلله او تلاوت کوم او بس ټیک د دام عبادت دی خو به د ملاسه او د قشان د قبل او د نبات به یو فرق دی فرق نشته رسول الله ورته ویلي عليك بالجهاد د دې باره کې آیاتونه بریدو د رسول الله احادیث هم خبره به ډیره وګړيږي لغوي اصطلاحي معنا اقسام او یوسف دی مخکې مو درس کې بیان شوی وي چې دا مې ورته ویلي ما ته وی ته د الله پر درزه لپاره د الله دین د اوچتوال لپاره هر قسمه قرباني له ودرېږي په لغت کې ویل شي کوشش له په اصطلاح کې دی ویل شي بذل الجهد بمقابله عدو الله لاعلاء کلمه الله څومره طاقت چې رب العالمین درکړي د رب العالمین د دین لپاره د اسلام د دشمن په مقابل کې مصرفول که ځواني ده که علم ده که استعداد ده که بل ده که بچی دي که اولاد که ملګری شیخ الاسلام ابن قیم په څلورم جلد زاد المعاد کې دې شرایط هم ذکر کړی و ډېر اقسام په دې مناسبت باندې چې موږ څلور اقسام د نفس سره ذکر کړی و اول د علم دویم په عمل دریم په دعوت باندې څلورم په صبر دو اقسام ذکر کړی شو د ابلیس سره یو خواهش پرستی پر خودل او بل شکونه
څلور اقسام د کفارو سره و چې د سره په مال جنگیدل او د په مقابل باندې ژبه استعمالول، لاس استعمالول او زړه کې او دماغ کې سوچونه او نقشه برابرول. درې قسم عام منافقانو سره چې په لاس باندې منع کول او په ژبه او به ایسو سره زړه کې ورانه ساتل. نو وشي د جهاد عمر او چت شری چې انسان ور باندې غي دنیا جنت ته داخليږي. یو څو فیدو باندې خبره کوو. یو فائدہ بده کې دار چې د انسان د زړه به همیشه ژوندې پاتې کیږي په څه باندې چې کله سړی jihad په سبیل الله کوي. عبد الله ابن مسعود فرمایي او د شاعر د شعر مقصد هم دی، وی ډیر انسانان په دنیا کې ګرځي راګرځي خومړي دي او ډیر خلک په قبرونو کې پراته دي لیکن هغه ژوندې دي. د دې څه مقصد؟ ډیر خلک چې ګرځي چې هغه کله د دې سره تعلق نه لري نو اصل کې دا ژوندې دي خو ځړې مړ دي، او کوم خلک چې هغه د الله د رضا لپاره جنگي دي په قبرونو کې پراته دي خو ژوندې دي. صحابه تابعین او دا مضمون بیان شو چې د انسان رب سبحانه ژوند کېږي قرآن باندې، په ذکر د رب العالمین باندې، په جهاد فی سبیل الله باندې، د محمد رسول الله په تابعداري باندې، د علماء سره بناس باندې، د سر سنت او رسول فرض نه مخکې حي یا قیوم لا اله الا انت سلوي خرته ایمان پر رب العالمین باندې لرل، عمل صالح کوله، د الله بندگی، د الله سره مینا، د الله قدر، علم د قران او سنت، ګناهونه پر خودل، امر بالمعروف و نهی عن المنکر او ایمان، حرام نه ځان ساتل. دلیل په دې باندې چې په jihad باندې سړی جنت لور داخليږي. خو یو فائدې پکې دا چې سړی د ژوند لپاره الله ژوند ورکوي. ژوند حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کوم سړی چې څنګه الله یادې دا ژوند دی او کوم سړی الله نه دی دا مړ. د دې څه مقصد؟ شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه د حدیث په تشریح کې لري چې مراد د زړه مرګ ژوند دی. کومه تاسو اړ یو غواړو چې څنګه د زړه ژوند دی شنو یاد ساده د قلاره تعقیبول پکار دی او بشر د غواړي چې دا مړ پاتې شنه به تورسه کېدل. انسان په دې باندې منافقت نه بچ کیږي. دویم نشه فائدہ به ده رسول الله فرمایي چې المؤمن القوي قوي مؤمن دا غوره د ضعیف مؤمن لا او د انسان د ایمان تقوی چې راځي هغه په جهاد فی سبیل الله. قران کې سوچ او د الله په مخلوق کې سوچ او د الله په نمونه کې سوچ، د رسول الله تابعداري، د الله ذکر، د الله نو دعا غوښتل، خاص کر کې اخلاق څنګه پیدا کول، د رسول الله معجزات پیژندل، د رسول الله شخصیت پیژندل، د اسلام د دین خو بیان پیژندل او علم د قران او سنت، اخلاص، محبت د مؤمنانو سره مینا، هر هغه شی لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي، عمل صالح او جهاد، د انسان د ایمان ترقی، قوت، دا مخپوړان دي چې روانيږي. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي دا غره لپاره جهاد دی. نو ځکه رسول الله دا د جنت لپاره یو سبب وګرځوي. درې منشه فائدہ چې کله انسان د الله په رضا کې جنگيږي او دا غره رضا او چتواله لپاره من کمال الايمان والاسلام دې شړي چې دا کومه دعوت خلکو لور کړی د چې لکه زه مؤمن یم او زه مسلمان یم، بالکل دا د ایمان او د اسلام کمال دی. او که بدی لاره کې سړی روانيږي نه به چې کومه دعوت د ایمان او د اسلام کړی دا به خپل دعوت کې د شي نیمګړی دی او یا دروغجن دی. زموږ ځو په جامعه کې چې کله به تور مثال وسړی دروغ وایي به خبره کې یو معاملې کې دغه د څومره خلک به نفرت کوي چې مونږ لکه دا پرې د سرخوا کې نه ما. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي برخه بګواله کوم سړی چې برخه وانه خاصه به دا ارمان وږي چې کاش زه به دې کې برخه واله ما وجنګېږم و الا کنه به کې برخه واقصونه د زړه نه د صدق نه د دې ارمان وکي دا که په دې وخت کې چرته مرشد محمد رسول الله فرمایي منافق د دنیا نه لاړ. څومره خطرناکه مسله. بل نه شفه ده قران او سنت دام ذکر کړی دا ودلیل حسن ظن بالله عز وجل. دی وخت کې د انسان پر رب العالمین باندې ډېر کیسه ګمان جوړیږي. دا کوم انسان چې یریږي نه قران کې الله په دې مسله باندې رد کړی دی. کوم ګل تلار شو ګور دا بمړش دغه شهیدان چې کله شهیدان شو د منافقانو دا خبره وکړه وې کدوې ال تلار نه اوس موږ سره به کورونه کې ناشه داخله به بچو. زموږ رب العالمین فرمایي چې اے خلکو کته سو ډیرو مضبوطو خلاګانو بنگلو برجونو کې پاتې شند مرګ فیصله شه در باندې وشو به برازي. سوره بقره کې الله دا ویلي دي. اولنی دوه واقعې ذکر کړي دویمه شکی دوه کې مقصد ترغیب جهاد فی سبیل الله لده.
دا ولې واقعي مقصد دا چې سړی په دې مناسبت باندې داغین ورسره کېږي نه زب مر خودل تمرسي ټکر دی او جړې دی او تبه د فلان دی او دار او هغه او دویم د دې وجه چې تاسو ملګری کم دي یا ملګری نشه نو څوک نشه زما پیسو بل نشه پیدا چې د قران او سنت نه موږ تاسو ته معلومیږي د جهاد فی سبیل الله وی فيه عزت الاسلام و عز الاسلام د اسلام عزت دغه اکرام احترام هغه په دې خبره کې چې انسان کله د اسلام د دشمن په مقابل کې ودرېږي تاسو سوچ په خبره باندې وکړئ د زمکه بسر باندې حق انسانان احرار او هغه آزاد خلک دي چې هغه د دشمن سره په ټکر راغلي او بلاسونه کې دغه اصلي دي نور کو څومره اوچت خلک ځان لوي او څومره اوچت دعوی کوي چې موږ دا رقم ته یو دا لیکن دا ګوره کامل آزاد لري کيو دم شرط دشمن په ویلې چې د کور دروازه بند اور د مدرسې دروازه بند اور د جمعه دروازه بند اور چپلا به اخلاص نه کی نور داوا د ارچ آزاد ده دلیل به دې باندې چې حریت ازادي او عزت هغه چې الله یې خودلې ده په تق عمل کې خودلې یو فائدہ به کدام ده سورہ بقره کې رب العالمین فرمایي دې سره فساد ختمي کی یو سړی به مالداري لیکن هغه په خپل مالداري کې محفوظ نه پاتې یریږي به په بچي به یریږي په خپل کاروبار به یریږي په خپلوانو به یریږي او همیشه دا ټول مشکلات باغله متوجي کله به څوک بچي تختې او کله به پلار تختې او کله به دا تختې دې په مقابل کې به ډېر مالونه اخلي او کشرته ورنه کې به وښنه وړل به خوندای باندې دلیل به دې باندې قران کریم کې رب العالمین فرمایي وي دغه مجاهدین نه د اسلام دی دشمنانو د اسلام بس تاسو د عبادت خانه په خپل بدمعشه باندې نړولې او دا به ورانه کړې وي دا به تخریب کړې وي ختم د دې وجه امام شافعي صاحب شعر ویلي وتموت الاسد في الغابات جوعا وما تدوان تاكله الكلاب و بغرونه کې د زمري شي هغه د لوګي نه مړ شو ډوړې ورته بجموع شرط راشيږي دا یخنی دا مشکلات د قسمه قسم امتحانونه لیکن په دې کار کې دا غړي او دغه بچي مړ شو د کوکرکور باندې کوناټي وکړه د څخه وعید امام شافعي صاحب باندې کړی د شرک زموږ سره دا خبره ده چې کومه کپڑا واغوندو کې دا کپڑا وصل چرته ناروا نه ده چې دا د ژمي کپڑا ده او د وړي کپڑا ده د ژمي خوراک ده د وړي دي دا سخت دی او دا ګرم دی او دا دار او دا ټول استعمالول لیکن په دې کې د رب العالمین شکر او باسه څنګه الله په خوشاليږي لیکن په بل طرف باندې د اسلام تایید والا او غوی د لوګي نه مړو او څور درشيږي نه نو خپل ژوند د غیبانه به سوچ لګ وکړ دی قران کریم کې رب العالمین یو فائدہ دم ذکر کړی دا وحد کې شکل شهیدان وشنو الله تعالی سکول کول دا حمزه رضی الله عنه په تقریبا 2 کال د محمد رسول الله نو خلاړي 2 کال انس بن مالک فرمایي چې کله جنازه ور باندې کوله به ودرې دومنګا وې دي سینې د شټکارو کې نو ما دا ګمانو کې چې د محمد رسول الله د حضرت پلک بل شو پښتون بار ووت وښنی دوام نسی دي کې الله رب العزت فرمایي زدا جنود خلکو معلومه وا چې کم خلک لک ظلم ولادت لکه دا نبی چې کلک دی او دا غم ملګری چې د الله دې مشکلات نو ورسم ګوره به پرې نه خودا او کلک بشه ور روان شو او کوم انسان شغله ضربه گزارونه ورسنه هیڅ صادر بوګ کړه ولاړ لکه عبد الله ابن ابي بن سلول د امتحان قران کې رب العالمین یو فائدہ دم ذکر کړی دا چې کم خلک شهیدان شي ودا به ژوندۍ وي د رب العالمین په نسبت حدیث کې رسول الله فرمایي دشنو مرغانو په زوري کې وغوي ګرځي راګرځي جنت چې کله ما ذکر شي د عرش نزاري نو الته به آرام کوي او رسول الله فرمایي چې د هو شهیدان کله الله جنت لبوت نو ورته وي سرمان لري وی الله عرش دراکړه وی بهم وی عرش دې موږ لراکړه وی بهم وی به کچرته موږ تاسو موږ ارمان پوره کوي دنیا له مبوزه چې ستاسو د دې معنی به شهیدان شو بهم ژوند دي کو بهم شهیدان شو د ټول خاندان له خبرو کو چې باندې طرف باندې روان شي لکه دا فرمان رسول الله هم کړو قران کریم کې رب العالمین ولې اساس دا پیغام بزور سوما دا ژوند دي د اوه شهیدان چې کله وشوا سعد سے ابو یا رسول الله هذه امي دا مور ده بډې سره نو سره روانه و د سعد سے ابرو دغه بچي به شهیدو رسول الله خپل اوخنه راکته شو غیله تسلی ورکړه تعزیه وستا بچي چې د وسم د شهیدانو سره په جنت کې اوړي راوړي وی به خو چې دوه خپ دوه به خفغانونه ده بکاره چې زما ورور شي شو پلان شي شو پلان چې د جنت لاړو خودمره دعا وغواړه چې الله دې ژوندول صبر ورکړي د جعفر سے بارکه فرمایي چې رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي د وسم د ملائکه سره په جنت کې آلو زیرالو شي
د موته په غزا کې د یو لاس کټ شو به د بل لاس کې ونه ولې دام کټ شو به ایسته دا لیچ راتاو کړ چې دشمن به گزارو کې شهید کی رسول الله فرمایي زید بن حارثه او دقشن عبد الله بن رواحه او جعفر صاحب دا ټول به جنت کې د سرور په کټونه باندې ناست او درځ موږ الله رسول الله سنت ورکړي دي بل نشه په قران کریم کې رب العالمین دا هم ذکر کړی دا چې په زمکه باندې بساسو طاقت راشي او دا ګورسمه د الله ډېر مهم شی دی به تور مثال یو مملکت دی یو ولایت دی یو ولسوالی دی خو شبای کې اسلامي نظام او شرعي نظام دی د شرعي نظام دراتول لپاره بل اس طریقه ګورنه راځي نه چې دا بری مظاهرو کیږي کدا چرته کېده رسول الله به خود موږ لکړي وی چې په دې طریقه باندې تاسو راوځي اسلام او تمکین د زمکه باندې راولای بلکې د زمکی په مخ باندې چې د اسلامي قانون نافذیدل کیږي د غیر پر اساسي سبب چې الله رسول الله خدای دغه ګوره jihad او دا تجربه ده چې کوم انسانان هغه د اصلي په زور باندې کرسي له ورورسي نه دي رسیدلي سکندونه کې ورسیدل خو په سکندونه کې ګوره برته بيزم او کم خلک چې هغه د اصلي په زور باندې تر هغه مرکز پورې ورورشل دغه خلکونه بیا د خصلم ډیر زور غواړي او دا تجربه هغه خلک چې هغه رالل د اسلام دشمنانو دغه باره کې دا خبره کوله چې لکه درې مشه به دغه صفایږي او تل سترځي کې به دا ختمي او تر اوسه پورې سره بغمون اخته دي خبره هم شوګدي کې وجه ده چې دی خلکو د الله په ځمکه باندې قانوني اسلامي غوښتل او د اصلي په زور په قرباني ورکړي وي نو د خلکو نه به دا شی اخسترم ګران کار دی یو نشه ده په کې دام ده رسول الله فرمایي چې څنګه الله پیرا ځکیږي شهید چې کله شهید کیږي نو وڅ چې دینه سره ورته الله ټول ګناهونه معاف کړي او الله نبی فرمایي دومره تکلیف ورته ورشي لکه ورګه شټک ورکی او اعلان درزا ورته وکړي چې ایز ما بندازستانه راځي او د جنت کې دا به هورو سره نکاح وکړي شی او د جهنمونو د سفارش حق او د قبر عذاب به دي شړل نه صحابه ویل یا رسول الله دا ولې نشه و بس ته چې په دنیا کې د انسان د دشمن مرمور خپل ځان نیولې بل څړي خپل کاروبار کول د خپل سینې دشمن پر مرمو باندې غلبېل کړه بمبار په وشو توري پیرالې نيزي پیرالې غوشي پیرالل شیطان په دې باندې شړل کېږي یو نشه په دغه علماء د هم ذکر کړی دا د انسان د مالداري د برکت سبب دقه دی حدیث کې راځي و تاسو د الله په اسمه باندې صحت کوي نو څنګه الله به تاسو د بدنونه کې است کې او jihad کوي الله به تاسو مالدار کی صحابه فرمایي چې موږ غریبانان خلکو د دشمن په مقابل کې چې کله موږ سهره وشته کړو اقا وخت نه چې الله زموږ مالداري کړی دا نو به د شي مالداري چې سبانه بل سباسته سیرت په درس کې راځي تقریبا پای کې شپږ زره قیدین ونیول چلیری زره کې وکان ونیول شو تقریبا سره پاسه څلويک زره به ګډي بزي ونیول شو او څلور زره وقيبه کې سپین زره ونیول شو او یو صحابي چې کله وفات کیږي تقریبا دغه نه 15 په هغه وخت په کورهاو اربونو مالونه کربونو مالونه پاتې کیږي خلک صحابه غریبانان وو 15 کورونه ته پات یو زنانه له سونه میلیارډونه مال ورسېدو اقدر دینار دا د سوجنه چې کله د خلکو د دشمن په مقابل کې تیرې وکي بل نه شفه ده کې دا قران او سنت شکل انسان هغه مطالعه کوي و دا غنیمت چې هغه دشمن نه خسته کیږي من افضل کسب العبد د بنده په دې کسبونه کې بهترین کسب دقه ده بهترین مالدار دی هغه کې بسود غټلې دی او کې بغلې غټلې دی او کې پارامه غټلې دی او چې تور باندې قبضه وکړه او د مال دې واخصو تعالی لپاره په دې ټول مالونو کې حلال مالم داري بل یو مال به حلال نه لکه دا یو فائدہ کې قران دام ذکر کړی دا وکړه چې مسلمانان د دشمن په مقابل کې ودرېږي نو هغه کمزوري ضعفا مسلمانان شي قیدین دي او هغه خلک چې هغه به وسري زنانه دي ماشومان سپینګری نه جوړه مریضان پس پتالونه کې او هغه دې ضربونه خبر شنو ایسه دغه په دې شنو کې الله پر اخره شي تر خپل مسلمان سره کوم تعاون دي شنه کې ایسه پر اخره شفا او بل نشافه چې څنګه الله قران کې ذکر کړی دا او به يتقرب العبد الى الله عز وجل قران کې الله فرمایي وابتغوا الیه الوسیله اے خلق ما ځان را نږدې کوي را نږدې شي د الله د نږدې کړه د پر سبب شي له وجاهد فی سبیله الله به وجنګيږي ابي بن سوري څنګه ملګرو ویلي وېزه شهیدم شوم ما دا دانچا دا بس سره روانه شي په کوم ځای کې مخ جوړ کې عمل ته به دفن کوي ملګرو به عمل ته دفن کوي زمونږ الله له نږدې کته هغه په منځ باندې کیږي او په دعا باندې کیږي په سجدو باندې په نوافل باندې په قران باندې په صدقو باندې په اخلاص باندې په دې منځ باندې په کتابونو باندې ایمان په ملائکه باندې ایمان په الله باندې ایمان او دغه سره سره په جهاد په سبیل الله د الله د نږدې کته دا سبب دی
سبا نه بل سبا ان شاء الله به قدام راځي. اور وای ابن مسعود الثقفي د چې کله ایمان راوړو پر رسول الله باندې لاړو قوم له دعوت ورکی یو اذان وکړي دویم اذان شکو دشمنانو د شارق وانه ایشته شهید مختصر وخت ایمان راوړل او قوم له دعوت ورکول او په دغه سکندونو کې شهید کېدل. زموږ د الله په نسبت څومره وشت کمالي سره یو ناشنا فایده چې کله سړی د دشمن په مقابل کې ودرېږي وي دې سړي د رب العالمین د بندګۍ اعلان وکړي پورا اعلان. یو فایده قران کریم او د رسول الله د حدیث دا معلومه کی بل یو عمل ودی سره برابرۍ کنه حتی د رسول الله د حدیث دا معلومه کی ک پرځي حج چرته په سړي باندې پاتې او کړي نه یو خلګین چې کله دې مقرره نه غینه به تیریږي باندې کې برخه به اخلي دومره مهم. او بل د انسان د ایمان تقاضا ده چې هغه دا سوال کوي چې الله سبحانه د لاره کې ما شهید کا لکه رسول الله شهید دی حکمن. ابو عمر رضی الله عنه دا ویل اللهم ارزقني يلا ما نصیب کا شهادت صاحب د لاره کې یو ناشنا پیدا پکې دار چې فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم په دې کې اقتداء د محمد رسول الله بس تابعین په شدا. عبد الله بن مبارک هغه صحابي او چې فضیل ابن عیاض خط ولګو یا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. ودا کوم سړی چې نن په عرفات کې پروت دی رب العالمین لچغي وي او په دې مطلب کې دا توافونه کوي مقام ابراهيم سره منځونه کوي دا چې د خپل عمل راوالي او د مجاهد د عمل سره مقایسه کوي دا شي په ټوکو کې لګیږي غب شپ دی دا سره ودا غم د چروټه سره 3 بجې راوشي چې تهجد کوم زما سره بدري بجو کې دا غم چې اوسنه ملګری تیار کوم وسره سترګنه وخ کې رواني اوس ماره شنو نبی رواني ته د حرم نه راغلي خلکو له په تحفو کې عودونه ور کوي وزمر اوسنو ګردونه غره مجاهدونو په دې پوزه کې پراته. ولقد اتانا من مقال نبينا ليس الشهيد بميت لا يكذب. ودا محمد رسول الله خبره موږ راغلي دا چې کم سړی د الله په لار کې شهید شي دا مړ نه دی رسول الله دروغ قطن نه وي. ویغه چې دا خط وکړو صدق ابو عبد الله ودا خبره رښتیا وکړه ارچه پرې خو دا په تر باندې روان شو هغه کې انابته. یو ورځ د عبد الله مبارک نه چا پوښتنه وکړه همیشه به دا غم جنو چې ولې په دې سوچونو غمونه کې همیشه وجد هذا كيف القرار زما زړه به څنګه اطمینان حاصل کی چې د مسلمان سړي پیغلو د غزرانه د دشمن سره په زولانو کې تړلې شوی دا زه دلته خنداګانې کوم زله خوراکونه کوم بیغمه ژوند اندشي محزون وغیدنه لاړو څلور مې شي درس او تدریس او څلور مې شي جهاد څلور مې شي تجارت حلال. یو ملګری کې څه کوله وېزو سره په سب کې لاړم چې وسړیو د خپل مخې پټ کړو ډېر سخت جنگ وکړي ډېر کفار یو وجن وېمانو د خپل توره قید کړو ما منډه کړې دې سړی بچي دا سړی زه وګورم چې دا بچو کې وې شکل مې وکاته امامنا وسيدنا عبد الله ابن مبارک ما نو پښتنو کې آشنا د مخ دی ولې پټ کړي وې اسینه څوک مې ونی ونی دا پریا کې رانیش دومره شته کمالي انسانان. نو ځکه ابو ذر لوي لشي عليك بالجهاد کته وغواړي چې جنت له داخل شي ګورته به جهاد په سبیل الله کوي وې دا زما د امت رهبانيت ته الله رب عزت موږ تاسو د قران سره بصیرت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.